واده درې ورځې کنه لاول به د خزو یو جوړه واتله جوړوله ټیک وا اوس وی درې جوړې به جوړو ته دا واده وای نه کنه درې ورځې موږ وای ته به ولې درې جوړې غوندې وای نن چې یو واغوندم نو دې کې خلق ولیدم سنانه وکنه سبب بل اغوندم چې کوم کې نه لیدلی وای دا جوړه یو جوړای ونه ته د خاون باندې ترس نه کوي دا ستاد د خاون د وجود نه خوله وتلی دا هغه پیسې د تسوي ستا خاون غرمو سیزلې دی او تعالی دا پیسې راوي ستړی کې ترس نشته چې دا ولته په دریو جوړو والو ځای نو بل ورځ په بل جوړه واغوندې وي دې کې پرون خلکو لیدلی یم لکه ته ورته داسې ووایې چې دا ښځو ته لیدې پرون نو څنګه چې دا جوړه لیدلې وه نو داسې تم لیدلې وې که نه نو خوښه دې نه ده چې نن یې راله یوه ښځه ولیده او سبا راله بله ښځه ویني او بله ورځ راله بله ښځه ویني څومره مزه به کوي دا به وایي چې نه بس یوه جوړه پوره ده خو دا نورې کیسې مه کوه که نه چې جوړی لیدل خو ته هم پرون لیدلې وې نو ښه نه ده چې نن نوې جوړی او نوې ښځه راله ویني سبا راله بله نه او بس بس نو پرش مې لږ ډېر کوئ ښه چې برابر یي ښه صحیح ده که نه هسې یاره وایم به هر صورت نو هغه ښځه خپلې لور ته نصیحت وي د خاون به د سترګو خیال ساتي که په دې دریو خبرو ښځو عمل وکړو او د خاون سره اختلاف راغی زه به جرم ورکړم وی د سترګو به خیال ساتي وی د سترګو خیال یې څه دی وی هر ټیم ورته ډولۍ ګرځه چې دې تا ته وګوري او تا دا نوي کپړې او بس دې به نه خفه کېږي ښه دې به خوشحاله نو چېرته د څاروو هغه د څاروو کار چې کوي نو چېرته به یې د غوښانو هغه جامې اغوستي چې د کور کار کله به دوپټه یو شاني او کله به بل شاني نو خود به خاوند خفه وي وی د سترګو خیال یې ساته هر ټیم ورته ډولۍ ګرځه وی خان د پوزې څه خیال لې وی هر ټیم خوشبوی لګوه چې دې پوزه راکاږي چې تا ښایسته عطر لګولي ښه وی خان وی د غوږونو یې څه خیال لې وی داسې خبره ورته مه کوه چې په غوږونو یې چپه ولګي نو قیصه ختمه شوه که نه چې هر ټیم ډولۍ ګرځي او عطر یې لګولي او داسې خبره نه کوي چې ستا په غوږونو چپه ولګي دا خاوند خدای والی دی چې دی به هسې بېسه په ښځه راباندې کوي نه مړه داسې هسې بېسه هم نه وایي که نه ښه به هر صورت بیبي د ژوند بهترین ملګری دی دا هم سفر دی دا د ژوند ملګری دی او بیبیانو ډېره قرباني ورکړي نن د ده واده دی که نه ټیک ده تاسو ته پته ده شکر دی چې خبر یې نن د واده وکړو د قرباني ورکړه که ښځې ورکړه تاسو وایئ چې ده ورکړه مړه علما یې راغوښتي دي ټینټونه یې لګولي نه مړه دا قرباني ده قرباني ښځې ورکړه پلار چا پرېښودو ښځې مور چا پرېښوده ښځې رونه چا پرېښودو ښځې قبیله چا پرېښوده ښځې کلی پاتې پلار پاتې او مور پاتې ګوره ستا کلي ته کلی وایي ستا پلار ته پلار وایي ستا مور ته مور وایي ستا جیداد ته جیداد وایي ستا کور ته کور وایي ښځې نه چې خلک تپوس وکړي چې د کوم کلي دا د خاوند کلی ښیي که خپل کلی ښیي د خاوند کلی ښیي ښه دا بیا هر څه پرېږدي او دا دومره قرباني وکړي او د خاوند نه راشي نو د ښځه چې قرباني وکړي نه د دې به خیال ساتو دا به داسې په معمولي خبرو به دا رښتې نه ورانو ښه د دواړو جهانو سردار کور و یوې زنانه غږ وکړ چې غږ یې وکړو نو هغه غږ بلکل د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها په شان هغه وفات شوې وه او غږ بیخي د هغې په شانې و نبي علیه السلام چې غږ واورېد په جړا بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما د دواړو جهانو سردار په جړا ولید دا اوښکې په مخ را روانې ما د الله حبیبه ولې جاړې وی چې دا اواز را باندې بلکل د خدیجې په شانتې ولګېد ما چېرته خدیجه مې په وره راننوتله ما چې خدیجه مې چېرته په وره رالله ګوره بیبي خدیجه وفات کله ده نن هم د امام الانبیا د سترګو نه اوښکې بهیږي بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما په چا غیرت نه دی کړی سوا د بیبي خدیجې چې دا به نبي علیه السلام په مخه یادوله په مخه ما ورته یوه ورځ وی چې دا خو بوډۍ ونو ته په مخه دا بوډۍ زوته یې ما ته وی چې عایشې رضی الله تعالی ته حافظه یې ته عالمه یې ته فقیهه یې ته ډېره لوړه یې خو بیبي خدیجه وخه عایشې ما نه به نه خفه کېږي بیبي خدیجه به زه یادوم د مرګه پورې بیبي خدیجې په ما باندې د ټولو نه وړومبی ایمان راوړی دی
د بیبي خدیجه نه زما اولاد دی بیبي خدیجه زما سهاره وا زما تکیا وا زما تسلی وا زما ډاړو زما ډډه وا ډډه ما بیبي خدیجه ته ډډه وخلی دا د مرګ پورې به زه بیبي خدیجه یادوم د مرګ پورې او چې سالن به پوخ کو بیبيانو ته وی د بیبي خدیجه ملګرو لپاره سالن وس د بیبي خدیجه ملګری لته سالن وس ما ته بیبي خدیجه مخې تکي ما ته بیبي خدیجه مخې تکي بیبيانو سره به دومره خپل ژوند تیروخه او دا د ژوند ملګریم دی او د جنت ملګریم دی ښا د ټولو نړم به عمل په عرش نکاح شوی دا او د ټولو ناخیره فیصله به پس کیږي په نکاح وکي خزه به د پلار سره جنت ته نه زیره چا سره به جنت ته خاون سره ښا بیبی فاطمه رضی الله تعالی عنها بیبی عائشہ رضی الله تعالی عنها ته تا نغوره ولنا نغوره وې زما پلار امام الانبیاء دی انبیاء سردار دی ستا پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نو زما پلار ستا د پلار نغوره دی نو زتا نغوره ما بیبی عائشہ رضی الله تعالی عنها ورته فرمای زه د نغوره وی غورواله د اخرت غورواله دی بیبی فاطمه اگر چې ته د امام الانبیاء لوري خو ته په نکاح کې د علی رضی الله تعالی عنہ او زه اگر چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لوري ما خو استاد ابا جان په نکاح کې زېما نو ته به د علی رضی الله تعالی عنہ سره جنت ته ځې زه به استاد ابا جان سره جنت ته ځم خان جنت ته به سره زم نو خزه به د خاون سره جنت ته ځي ابو یو مولوی سی هغه ما تقریر کې ویني یو مشر باباو د خزینه به تنگ شو وی چې دا د پلان کو مور بالتم اینه بسال تم نخلاصې گما وی ما ورته وی چې دا به الته د پلان کو مور نه مړه دا به الته د اویاو حر سردار ای خدا بیبی دی به الته اویا جوړي اغستی او په اویا جوړو کې به دند پندای ښکاری او په پندای کې به دند تا ته نلیخ ښکاری نو ته به چې بیا جوړی نو دی کې به پندای څنګه ښکاری و د خدای ساده بندا ا د جنت جوړی دی خدا نه دی کنه هغه د نور جوړی دی به ډمبر نه جوړی دا جوړی ډمبر جوړی کنه نو ته د جنت نعمتونه په دنیا قیاس کوي چې اویا جوړی وسه خو سم ډمبر جوړ کړي ساده بندا اد جنت جوړی دی هغه د نور جوړی دی هغه به ډمبر نه جوړی پاګه کې بدن د پندای ښکاری او په پندای کې بدن د نلیخ کاری ښه بهر صورت